بسم الله الرحمن الرحيم. باب شهود الملائكة بدلا. وبالسند المتصل منا إلى إمام البخاري قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة وكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرني يزيد قال أخبرني يحيى سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعن يحيى أن يزيد بن الهادي أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد قال معاذ أن سائله جبرائيل. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبرائيل أخذ بالأسفلسي عليه أداة الحرب. با په بیان د حضور د ملائکه او بدر ته چې ملائکه مراغلي وي. اول روایت کې حضرت معاذ ابن رفاعه ابن رافع زرقي د خپل پلار رفاعه چې هغه بدری وو روایت نقل کوي وی چې حضرت جبرائیل علیه السلام راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه تاسو بدرین په د مسلمانانو کې څنګه شمیرئ چې دا څنګه خلک دي؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې ویلې چې موږ دغه بدرین من افضل المسلمین احتیاط ته راوي او کلمه نحوها یا دسی ورته ویل من افضل المسلمین یا ویل من خيار المسلمین. شک دا کې روایت کې احتیاط معنا خو معلومه ده خو په لفظ کې لکه شک د دواړه ذکر کوي. جبرائیل علیه السلام ورته ویل په ملائکه وکم چې څوک په بدر کې حاضر وي هغه موږ په نور ملائکه کې افضل یا خیر بولو. اوس دغه روایت را نقل شو. په روایت کې جبرائیل علیه السلام راغی د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه. حضرت رفاعه دا بیان کړی ده چې جبرائیل امین پوښتنه کړې. اوس نو په بل روایتو کې بیا د دغه خبرې مضمون تاکیداً ذکر کیږي چې جبرائیل علیه السلام راغی معاذ ابن رفاعه ابن رافع چې رفاعه بدری وو او رافع د اهل عقبه ونه وو او دغه خپل زوی ته ویلې دا رافع زه په دې نه یم خوشحاله چې زه د په بدر کې وای په عقبه کې د نه وای یوه معنا به د نه پې وکړو. قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. د دغه مطلب دا ده چې رافع هم دا ویلې دي چې سائل جبرائیل علیه السلام و د حضرت پیغمبر علیه السلام نه چې دا پوښتنه وکړه. هلته رفاعه وویلې چې جبرائیل علیه السلام و دلته هغه صحابي چې خپله بدري نه ده هغه بدري و چې دا ویلې دا بدري نه ده دم دا ویلې چې سائل حضرت جبرائیل علیه السلام و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې دا پوښتنه وکړه. یو روایت کې دا راځي چې وی ملائکه پوښتنه د پیغمبر علیه السلام نه وکړه. هغه ملائکه څوک وه؟ حضرت معاذ وی چې هغه سائل هو جبرائیل علیه السلام و. بیا دغه مضمون ذکر کوي خو اوس په دا مابین کې حضرت رافع د اهل عقبه ونه و. اهل عقبه هغه انصار و مبارکینو ته ویي چې په مکه معظمه کې د هجرت نه مخکې د پیغمبر علیه السلام سره بیعت کړی. اوږد تاریخ اوږده قصه دا بیا خپل ځای کې را روانه ده. صرف دومره به ووایو پیغمبر علیه السلام به د حج په موسم هر قوم ته دعوت ورکوه د اسلام. د انصارو یو ډله شپږ کسیزه تللې وه د دغ سره چې مخامخ شو دغ ته هم دعوت اسلام ورکو قرآن عظیم شان تلاوتون آیتونه ورته وویلې
دوی د یهودو د مدینې منورې نه اورېدلي وو چې د آخر زمانې پیغمبر را روان ده، موږ او هغه به تاسې ته په اتفاق کېږو. نو دوی ویلې چې هغه نبي ده چې هغه یهودي چې موږ ته ډېر یادوي، درځئ چې موږ سبقت په اسلام کې وکړو، تر موږ نه یهود مخکې مسلمان نه شي، شپږو سره اسلام راوړ. خپل قوم کې دعوت وچلوو. آینده کال ته 12 کسان لاړه. دغه 12 کسانو بیعت وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. دغه ته بیعت د عقبې اولا ویایي. نور تفصیل خو ما درته ویلی، په خپل ځای کې به بیا ذکر کوو. په بل کال باندې چې هغه د هجرت کال ده، چې بیا پیغمبر علیه السلام هم هجرت چې وکړه، 80 کسان تللي وو. دغه 80 کسانو بیعت وکړو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره. دا تفصیلي بیعت ده. په یغه بیعت کې بیا اجمالی خبره دومره درته کم چې دغه صحابه او مبارکینو ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته ویلې ته په دغه بیعت کې په موږ کوم شرط ګدې؟ پیغمبر علیه السلام ورته ویلې په یغه کې دا شرط یو در باندې ګدم چې زه چې در مهاجر شم مدینې منورې زاده الله شرفن ته، تاسې به د ما حفاظت کوئ د دښمنانو نه په مدینه منوره کې، لکه د خپل اهل او عیال چې حفاظت کوئ. دوی ورته ویلې موږ ته به بیا څه وي؟ وایي تاسو ته به الله تعالی په عوض کې جنت درکوي. نو دوی ورته ویلې دا داسې عقد ده لا نقیل ولا نستقیل. اقاله یې نه کو، نه مطالبه دې اقالې کوو، بس موږ ولاړ یو په د خبر باندې. د پیغمبر علیه السلام نه مخکې صحابه روان شو د مدینې منورې په لوري چې هغه مسلمانان هلته موجود شوه. دلته اذن عام وکړو د هجرت، خو پیغمبر علیه السلام خو تر ربیع الاوله پورې لا هجرت نه ده کړی، بیا هلته هجرت وکړو. اوس د هغه عقبې ورځ دا صحابي مبارک ذکر کوي، په خلکو کې خو مشهوره د فضیلت په لحاظ د بدر ورځ ده. د بدر ورځ ده، په هغه فخر کوي چې څوک پکې شریک وي. زه که په هغه کې نه وم شریک، خو په عقبه کې وم، خو عقبه هم تر بدر نه کمه نه ده. دا بدر ثمره د عقبې د بیعت ده. که موږ د پیغمبر علیه السلام سره بیعت نه وای کړی، دته مو د هجرت د پناه ځای نه وای ورکړی، دی به نه راتلو مدینې منورې ته. چې مرکز د مسلمانانو نه وای پیدا شوی، جهادونه به وو. دا جهاد خو ثمره د هغه بیعت ده. دا تیتوالی د دین ثمره د هغه بیعت ده. دعوت په مکه معظمه کې په پټه و تر ډېرو کلو پورې، چې ښکاره شو اذیتونه موجود شوه، حتی حبشو ته خلکو هجرتونه وکړه، قسمه قسم تکلیفونه په تېرېده. په آزاد لحاظ نه لمونځ کېدی شو، نه بیان کېدی شوی. دغه تیتوالی د دین دا ټول د دغه انصارو مبارکینو د قربانیو ثمره ده چې دوی په ځان او په مال پیغمبر علیه السلام ته قرباني ته تیار شوه، بیعت ورسره وکړو او واقعي وکړو، ځان هم په قربان کو، مال هم په قربان کو. په احد کې چې شهیدان شو اکثره انصار مبارکین وو، حتی یو تعبیر کېږي چې 80 کسان دی وو. د بیر معونه په واقع کې 80 کسان انصار وو، د موامع په واقعه کې 80 کسان انصار وو، چې چیرې به تقریبا تکلیفي حال راتلو دی به پکې حاضر وو، او خپل باغونه جیدادونه ټول مهاجرو او په نبی علیه السلام باندې خرچه کول. نو زه که په بدر کې نه وم، په عقبه کې خو وم، نو یو تقدیر د ما یسرونی ما نافیه ده. زه په دغه نه یم خوشحاله چې خیر په عقبه کې دی نه وای، خو چې په بدر کې وای. نه، په هغه خوشحاله یم. که دا منقبت ماته نه ده پیدا شوی، خو په هغه خوشحاله یم چې په عقبه کې وم. دوم احتمال دا ده چې ما استفهامیه شي، د تعصب ځای شي، د ارمان ځای شي. بدر خو ډېر مشهور ده، د بدریینو مقام خو ډېر جګ ده، فضیلت منسوسی ده. نو ما به څه شی خوشحاله کی چې دیغه په عوض کې زه په عقبه کې وم، خو بدر رانه فوت شو، بدر موقع د لاسه رانه ووته، اوس به مې په څه شي خوشحاله شم؟ التکبیرة الاولی خیر من الدنیا وما فیها. چې چا سره د دین اهتمام وي چې تکبیر اولی تر تیر شو، بیا د سرو زرو په ګټلو چې خو مونږ پاتې کېږي، خو د دنیایي یو کار دی وجنه په هغه بیا خوشحاله کېږي چې که تکبیر اولی تیر شو خیر ده، 1 کروڑ روپۍ خو مې وګټلې.
چې څوک مخلص مسلمان بیا دنیا دیغه په عوض کې د خوشحالي ذریعه ورته ګرځي نو ما به څه شي خوشحاله کړي بیا تاسف کوي په دې خبره باندې دا بل روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ چې شپه کې ډېرې ژړاګانې دعاګانې وکړې چې حتی حضرت پیغمبر علیه السلام ته اخر کې تسلی صدیق اکبر ورکړه صدیق اکبر وی حضرت ابن عباس وی چې پیغمبر علیه السلام بیا دا الفاظ مبارکه ویلې هذا جبرائیل آخذ برأس فرسه علیه ادات الحرب دغه د جبرائیل علیه السلام راغی په آس پور ده او اسباب د جنگ ورسره دي مسلمانانو ته تسلی قرآن مخکې وعده زر یا 3000 یا 15000 ملائکه به زه درېږم چې یو روایت کې راځي یو صحابي مبارک وی چې شنشنای شو لکه د دې مرغیو ګاڼې مرغۍ چې را روانې یو وارې پیغمبر علیه السلام دغه د جبرائیل علیه السلام راغی 1500 ملائکې ورسره دي بل وارې بیا دغسې اواز شنشنای شو وویل دغه د میکائیل علیه السلام راغی 1500 صحابه ورسره دي مختلف اعلانونه یې کړي دي الله نصرت وعده کړې وه پوره یې کړه باب وبه قال حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مات أبو زيد ولم يترك عقبه وكان بدريا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدري قتادة بن النعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر النقل لما كان ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال الزبير لقيت يوم بدر عبيد زه به وغږېږم د اول روایت کې حضرت انس رضی الله عنه یا حضرت ابو زید رضی الله عنه چې په نامه کې ډېر اختلاف ته یو قول دا ده چې حضرت قیس ابن سکن ده د حضرت انس رضی الله عنه تره ده دا وفات شو اولاد نشو پاتې میراث شو خو وکانه بدریان ګورې صرف د بدریتوب ذکر کوي مطلب کې دا ده چې دا بدري و دوم روایت کې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه په یو سفر تللی و د سفر نه چې راغی د حج موسم ده د قربانۍ شپې دي د قربانۍ غوښه کورنۍ ورته راوړه او 3 ورځې د اختر تیرې شوې وې خبر په دغه ځای کې د 3 ورځو نه بعد وه حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه تیر کال کې د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی و چې غوښې د قربانۍ د 3 ورځو نه زیات ذخیره کول ناروا دي تقسیم یې کوي په خلکو اوس نو چې غوښه ورته راوړه د 3 ورځو نه بعد هلته حدیث ورته معلوم ده نو زه څنګه وخورم کورنۍ ورته ویې خوره اوس اجازه شوې ده دی وی نه چې ما تر څو پورې پوښتنه نه یې کړې په دغه باب کې زه یې نه خورم نو ورغی د مور د طرف نه ورور ده پلارونه یې جدا دي هغه ورور کې بیرته خبره شو چې هغه بدري ده څوک و حضرت قتاده ابن نعمان رضی الله تعالی عنه دا حضرت قتاده ابن نعمان رضی الله عنه په جنگ کې ولګېدو دا سترګې دې باندې راووته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما یوه ښځه ده د ما ډېر محبت ته ورسره ډېره ښایسته ادبناکه ښځه ده د دې هم د ما سره ډېر محبت ده خو که په دغه حال کې مې وویني چې سترګه مې د باندې راپرته وي خو بد شکله لیده کېږي کیدای شي د دې د ما نه نفرت پیدا شي ما او د دې ژوند سره خراب شي ته دعا وکړه الله تعالی ته چې رب کریم مې سترګه جوړه کړي بیرته وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا وکړه خو دغه سترګې ښایست تر هغه ابتدایي خلقتي ښایست نه زیات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په برکت ځکه د حسن په لحاظ خبره وکړه چې حسن خراب شو بیا به مې ښځه نفرت وکړي پیغمبر علیه السلام دعا وکړه وای تر هغه خلقتي کیفیت نه حسن زیات شو دغه تر هغه حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه پوښتنه تر وکړه چې د قربانۍ غوښې
د 3 ورځو نه بعد اوس جایز دی ما ته خو مې کور کې داسې وویلې او هلته خو حدیث مبارک پیغمبر علیه السلام منع کړې وه ده ورته وویلې نوی امر راغلی چې دا نقص ده د ماسبقه دپاره هغه ده چې مخکې نهیه شوې وه د خوړلو د غوښو نه بعد 3 ایامین دا حکم مات شو ناسخ موجود شو اجازه راغله نور دا مسله په خپل ځای کې ذکر کوو چې دا حکمت د منع شوی و بیا څنګه اجازه راغله او بیا تر څو شپو پورې غوښې ساتل شوي دي دا خپل ځای کې را روان ده دا دوم روایت کې عبارت خو د دغه دوم پاتې شو وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه قال الزبير لقيت يوم بدر عبيده بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه الا عيناه وهو يكنى ابو ذات الكرش فقال انا ابو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزه وطعنته في عيني فمات قال هشام فاخبرت ان الزبير رضي الله تعالى عنه قال لقد وضعت رجلي عليه ثم توضأت فقال الجهد ان نزعتها وقد انثنى طرفاها قال عروة فسأله إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبل أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبل عمر أخذها ثم طلبها عثمان منهم فأعطاه إياها فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن زبير فكانت عنده حتى قتل. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ د بدر په ورځ ترجمه الباب ثبوت دغه ځای نه ده چې حضرت زبیر هم بدری ده د بدر په ورځ باندې د جنگ په حال کې د مبارزې د عبیده ابن سعد ابن عاص سره مخامخ شو دا د کفارو د طرف نه ده دا د نبی علیه السلام د طرف نه ده خو هغه کافر په اسلحو پټ و لکه زغرې اغوستې وې په سر یې خول و صرف سترګې معلومېدې بل څه یې نه معلومېده او کنیه یې ابو ذات الکرش وه دا اوښان غویان چې موږ تاسو وینو واښه خوري د خوړلو په وخت کې شخوند نه پوهوي ژوندي یې تېروي بیا یې بیرته د شخوند په وخت کې د یغ ځای نه راباسي شخوند پوهوي دغه ځای ته کرش ده لکه دا د ذخیرې ځای په لغت کې بیا یې ډېر استعمال په هغه چا کېږي چې د غټ فوج د غټ لښکر چښتن وي کله یو سړی دومره قهرمان وي چې د ډیرو خلکو کار کوي نو د مفاخرت لقب شي دا ډیر دلاوره و په کفارو کې نو د مبارزې په وخت کې وی پیمې جانې کنه زه پلانکی یم حضرت زبیر رضی الله عنه غیرت خو په ټوله دنیا کې معلوم ده چې پرون مې د اول ورځ مې د کومې جنګ قصه وکړه د یمامې جنګ و د یرموک جنګ و یمامه خو د نبی علیه السلام نه بعد پیښه شوې ده خدای مو ښه سړي که دا حضرت زبیر رضی الله عنه وی چې بل ورته مې کته بل ځای خو نه درلود نیزه مې ورسره خیر کړه په دا سترګه کې مې ووایه سترګې یې لوڅې وې خو ویل داسې ویل و چې نیزه یې په ککرۍ ننوته هلته پکې کلکه شوه خو په مزغو په اډوکي کې ننوته په اسانه نه رایستی کېده دغه لوی مشرک خو ولوېدو مړ شو بیا په دا مابین کې یو راوي ویې هشام چې ما ته چا داسې وویلې چې حضرت زبیر رضی الله عنه بیا داسې وویلې چې پښه مې په کېښوه زور مې په وکړه لکه یو شي باندې داسې پښه کېږدي زور په وکړي یې خواته په واوړې داسې مې زور په وکړو دا نیزه پسې راوخته نیزې سر کوک شوی و داسې په زور مې راوایسته د دغه نه چې سر یې کوک شوی و بیا حضرت عروه ابن زبیر وایي خو هشام ابن عروه ده حضرت عروه ابن زبیر وایي دا د فخر شی د ګوره ټول خاندانو یاد ده حضرت هشام هم دا قصه ذکر کوي حضرت عروه بیا وایي دغه نیزه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زبیر رضی الله عنه بیا وغوښته فسأله ایاها دوما صحیح نسخه برسیره چې ده دغه نیزه ده ته وغوښته حضرت پیغمبر علیه السلام ته یې ورکړه پیغمبر علیه السلام چې د دنیا نه لاړ بیا دغه نسخه خو بیرته د حضرت زبیر ملک و د ده په ملک راغله
صدیق اکبر ته وغوښته بیا یې هغه ته ورکړه چې صدیق اکبر د دنیا نه لاړ بیا حضرت عمر ته وغوښته بیا یې هغه ته ورکړه چې حضرت عمر د دنیا نه لاړ بیا حضرت عثمان ته وغوښته هغه ته یې ورکړه چې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید شو بیا د حضرت علی کرم الله وجهه خاندان ته په لاس ورغله بیا حضرت علی صاحب چې د دنیا نه لاړ حضرت عبدالله ابن زبیر بیرته د خپل پلار نزا دو وغوښته د خاندان د حضرت علی نه بیرته حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ته د ده په لاس ورغله تر مرګه پورې د دغه حدیث مبارک نه لوی مسلک د موږ د اهل سنت والجماعت ثابت شو چې تبرک به آثار صالحین د نیکو خلکو په لاس ویلې شي کې برکت ده په اول ورځ مې یو خبره درته وکړه د نبی علیه السلام ویښتان مبارکان ساتل شوي دي د ویښتانو نه بغیر پټکه ساتل شوی ده چوپانه ساتل شوی ده چې هغه کوم د ساتلو امکانات دي کې اشیان ساتل شوي دي دا علماو ساتلی دي دا اهل الله ساتلی دي دی غوسره قدر وو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم تبرک ته څه ضرورت لري چې د امتی په نظر دای تبرک کوي دغه نقطې ته باید پام وکړو خو موږ ته درس راکوي رسول الله تر غواړي صلی الله علیه وسلم د حضرت زبیر نه دای غواړي دای تبرک ته څه ضرورت لري چې د صحابي په نظر دای تبرک کوي خو موږ ته سنت لیار جوړي موږ ته تنبیه راکوي چې د نیکو خلکو دومره قدر کوي چې د نیکو خلکو هغه جامه هم په عزت باندې ساتي هغه اسلحې هم په عزت باندې ساتي چې وروسته بیا د اسلحو د تورو د خرڅولو خبرې بیا ځای کې را روانې دي بله ورځ چې تېر شو چې په 3000 خرڅ کړه خو توره د حضرت زبیر رضی الله عنه هو نو دلته د دغه نږدې ذکر ده او واقعا کې مطلوب دا ده چې حضرت زبیر رضی الله عنه دا هم بدري ده وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عبد الله بن عبد الله ان عباده بن الصامت وقال شهد بدرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني د بیعت مسله د حضرت عباده ابن صامت په روایت باندې په اول طرف بخاری شریف کې بیا تفصیلی ذکر کوو دا د بیعت ثبوت د قران او د حدیث نه دا به الته ذکر کوو دلته صرف دومره نور حدیث نه قران نقل صرف دومره ذکر کوي چې عباده ابن صامت هم بدري ده یغه دا حدیث مکتویل ده هغه هم بدري د نور حدیث ذات نه قران نقل د بیعت وو حدیث د دنه نقل شوی ده هغه په اول بخاری شریف کې په ابتدایي سبقو کې موږ تاسو ان شاء الله بیا وی د کتاب العلم کې وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا حذيفه وقال من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت اخيه هند بنت الوليد بن عتبه وهو مولى لامراه من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجل في الجاهليه دعاه الناس اليه وورث من ميراثه حتى انزل الله تعالى ادعوهم لابائهم فجاء سهله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. دلته بیا حضرت ابا حذیفه رضی الله عنه دا هم د بدرین صحابه مبارکین نه د مطلب کې دا ده دغه حضرت ابا حذیفه رضی الله عنه حضرت سالم چې آزاد کرده شده غلام و د انصارو د یوې ښځې هغه د په زویګلوي باندې نیولی و متبني دعوه د زویګلوي دعوه په زویګلوي باندې نیولی و دا خو خوښ سړی نه نیسي چې محبت نه وي ورسره چې عین د زوی په صفت خو د جاهلیت په رواج کې داسې و چې عین د زوی حکم ورکوه محرم د کور باله چې کدی به مړ شو هغه د ده ښځه به بیا هغه پلار نه کړه چنګورې بلله خو خدای پاک خو د زید ابن ثابت په واقعه باندې دا واقعه ړنګه کړه خلک یې پوه کړه چې دا پردی زوی نه زوی کېږي ناروا چې ده د نسبي زوی ښځه ناروا ده چنګور ورته ویلی کېږي اوس خبره په دې کې ده دوی حضرت سالم په زویګلوي نیولی و نو زوی خو مور هم لري حضرت ابو حذیفه هم زوی ورته ویلی د حضرت ابو حذیفه ښځې د زوی په صفت ورته کته داسې محبت یې ورسره چې الله آیاتونه نازل کړو چې ادعوهم لآبائهم دغه خبره پرېږدئ چې دا مې زوی ده خپل پلار ته نسبت کوئ دا محرم د کور نه ده
نو دا متبنیان د کور نه بند شوه مسلې په لحاظ. خو دغه حضرت سهله وی چې حضرت سالم به راغی کور ته ما خو په زاړه محبت ورته کته، خو حضرت ابو حذیفه به چې راغی کور ته چې وبیلي چې دی په کور کې د ماته بې خوشکې وکړې چې ولې دې د کور ته راپرېښېده. خو شریعت خو دا وی چې دا خو زوی نه ده. دا ورغله حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عریضه کوي، هغه د موږ متبني چې راشي زه عین د زوی په صفت ورته ګورم، دی د مور په صفت راته ګوري، دا معنی غلط تعلق هم نه ده. خو حضرت ابو حذیفه په دغه باندې خفه کیږي. نبی علیه السلام لیار ورخوه، خپل شودې پر یو لوښي کې ولوشه دته یې ور وچکه چې زوی دې شي رضعي. او دومره سړی و سالم چې واده چښتن و، واده یې ورته کړی و. د رضعت مسله خو دا ده چې تر 2 کلو پورې حکم د رضعت ثابتېږي. وایي دا د ده د خصوصیاتو نه و. شارع چې خاص یو چاته اجازه وکړي نور خلک د پیغه زیاتې کیلو قالم نه کوي، قیاس هم نه کوي. دا د ده یو خصوصیت شو چې حضرت پیغمبر علیه السلام ده ته ورکو. لکه ځای کې به راځي دا د پلانکي صحابي ده خصوصیت چې رسول الله د ده شاهدي ځان ته منظوره کړې، نو د یوه سړي شاهدي د 2 سړیو په ځای دا هم د یوه سړي وي. د هر سړي خبره خو نه ده. دلته صرف یوه پوښتنه ده چې دلته دا ویل شو چې دا یوې ښځې د انصارو آزاد کړی و، او هلته په بل روایت کې راځي چې حضرت سالم مولا د ابو حذیفه و، د ده آزاد کرده شده و. نو دیغ جواب دا ده چې اصلا آزاد کړی ښځې و حضرت صهیبې، خو د ده ډېر تعلق د ابو حذیفه سره و، حتی چې اخر په زویګلوي ونیو خلکو خیال دا و لکه ده چې آزاد کړی، نو ځکه مشهور په دغه شو سالم مولا د ابو حذیفه. دغه وایي د دغه ملګرتیا د وجې نه د تعلق د وجې نه په دې مشهور شو، کنی آزاد کړی ښځې و، آزاد کړی حضرت ابو حذیفه نه ده. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معاذ قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشك مجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. حضرت ربيع بنت معاوذ خالد ابن ذکوان ته ویایي چې زه یې چې راواده کړم پیغمبر علیه السلام د ما کوټې ته راغی، دلته لکه دا ته چې اوس ناست یې د ما سره په دغه ځای پیغمبر علیه السلام ناست و، او په دغه ځای کې لجونه وې، دریابونه یې ویل، خو د واده ورځ ده. یندبن من قتل من آبائی صحیح نسخه. حضرت معاذ و معوض چې ابو جهل ووایه، ابو جهل چې ووایه هلته خو یو په یغه ځای کې شهید شو، یو بیا وروسته شهید شو. د ما د پلرو مناقب ذکر کول ندبت دغه ویل کېږي په اشعارو کې. د ما د پلرو چې په هغه بدر کې و خبره په بدري باب سره دغه کې ذکر کېږي چې حضرت معاذ دا هم بدري و. دغه اشعارو کې د یغو صفات ذکر کول، خو په دلجونو کې یوې جنکۍ دا شعر ویلی چې په موږ کې داسې نبي موجود ده چې په راتلونکي حالات هم خبر ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلی نه داسې مه ویایه، هغه مخکینی اشعار ویایه. دلته یو مقصود دی باب ده، هغه خو دا ده چې حضرت معاوض بدري و، دا ذکر کوي پکې. ضمناً څو شیان نور راځي په فقهي لحاظ باندې. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ما سره دلته ناست و، دا ورته وی، خو دغه به یا وراره یا به خوري یا به وروري محرم ده، ځکه په ده اعتراض نه کوي. معترض راځي کېږي دستي لرګی راواخلي چې څنګه پیغمبر علیه السلام د پردیو ناوې سره په یوه کوټه کې هلته کېناستو، خلوت یې کوه. خلوت مع الاجنبیه جایز ده. ما درته ویلې خو معترض خو سترګې پټې کړي او تیږه وار وکړي. پیغمبر علیه السلام څنګه د اجنبیې سره کېناستو؟ نو بیا څوک بارد توجیهات کې لاندې خبر مو مخکم قانون ذکر کړی چې د پیغمبر علیه السلام نه ستر نه و. ولې ستر د دغه دپاره چې خوف د فتنې وي، خوف د فتنې نه و. د پیغمبر علیه السلام شهوات اختیاري و غیر اختیاري نه و. دومه مسله
پیغمبر علیه السلام ناسته الجن دریا وی دریا ویل جایز دی. نو دا کتاب نکاح را روان ده. الته موږ ته حدیث ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې اعلن النکاح ولو بالدف، د زنا او د نکاح باید فرق وشي. ضرب و ضروب جایز ده چې معلوم شي چې پلانکي کور کې کوزدا وشوه، پلانکي ته ورکړه چې آینده کې به خلک بدګمانه نه وي. خو اوس په دغه ځای کې یو فرق کوو چې داسې نه چې عوام دا واوري چې خو هغه دا د نبي علیه السلام د وړاندې دریاب ډنګېدو او نبي علیه السلام ورته ناست و، نو موږ ولې د ډولو نه منې کوئ؟ د موجوده وخت حال قیاس وای په هغو نشي کېدی. دلته خو ماهرین فی الفن راولي. موږ تاسو په هغه نه تعبیر په ډم کوو. دا ډم په ډمګرلي زده کولو څومره وخت لګوي ماهرین فی الفن. بیا په دغه کې د سروزو قسمه شیان جمع وي. په دغه کې خلک د خدای د عبادت نه مشغوله کیږي. په دغه کې فضول خرچې په د شیطان په اروا باندې کیږي. په دغه کې ناروا اشعار او سندرې بلل کیږي. دا څنګه په هغو باندې قیاس کوي؟ هلته وړې لجونه وې که پیغلې ښځې وې؟ لجونه وې نابالغه. دغه ته معلوم شو چې جایز ده. صرف دریاب او کژرنګونې مو ورسره. نو لحاظه موږ فقاوي دریاب جایز ده، خو په دریاب پورې به د شرنګا شیان نه وي. مطلوب تشهیر ده، مطلوب تشهیر ده. د خوشحالۍ او د غم فرق ده. یو ځای کې موږ تاسو سره روان ده، یو واده ته یو شیخ ورغی، شیخ الحدیث ده، خاموشي ده. ده ورته ویل مړی ده که واده ده، باید لږ خوشحالي خو وشي چې خلک په دغه پوه شي چې دا خوشحالي ده، مړی نه ده، فاتحې ته نه ده دا سترخان غوړېدلی، خیرات نه ده. دا خو شرعي لحاظ جایز ده، خو خپل حد معلوم ده. بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوږ نیولی، دی اشعار ویي. په اشعارو کې چې یوې جنکۍ دا وویله چې نبي علیه السلام په راتلونکي حال خبر د پیغمبر علیه السلام منې کړو. دلته اوس دوې خبرې وکړو. یوه دا چې پیغمبر علیه السلام ولې منې کړه؟ ولې پیغمبر علیه السلام دا د نن ورځې حالات نه دي ذکر کړي؟ تر قیامته چې کومې فتنې راځي مغیبات یې ولې نه دي ذکر کړي؟ نو څنګه منې کړه د خبرې نه؟ دغه جواب دا ده د علم غیب مسله را روانه ده تفصیلي. اب نور تشریح په یغ ځای کې کوو. علم غیب علم قواعد کلیه ورته وایي. د مغیباتو قواعد کلیه مختص په الله تعالی پورې دي. د مغیبات تکوینیه او مکانی او زمانی قواعد کلیه مختص په الله تعالی پورې دي. انبیاء ته چې کشف کیږي، اولیاء ته چې کشف کیږي، یغو ته قواعد کلیه نه جزئیات شی ولیدو. زه دلته یم هغه شاشه ماته مخامخ ده، هلته سړی تیر شو، عبدالله یا ناظم صاحب راغی، ما ولیدو، په ملګري غږ وکم چې ناظم صاحب راغی. ملګري مخونه ټوله د ما په لوري دي، په نسبت سره تاسو ته غیب. ما په نسبت غیب ده، ما خو په سترګو ولید. نبي ته خو الله ور وویني، کشف خدا معنا، ولی ته خو الله تعالی ور وویني. خدا خو یو جزئی شی ده، داسې قاعده خو نشته چې د قاعدې په رڼا کې یو قاعده جوړه کړي د نن نه چې تر اول د زمانې څه شوي دي ماضي باندې ټول تر معلوم کړي چې دا شوي دي، یا د راتلونکي ټول امور معلوم کړي. علم قواعد کلیه ورته ویل کېږي. دا جزئیاتو ته علم نه ویل کېږي. که د فقه ډېرې مسلې سړی زده کړي، اودس زده کړي، لمونځ زده کړي، په فقهي ترتیب یې زده کړي، خو چې قواعد کلیه و د فقه کتابونه یې نه وي ویلی، فقهي ورته ویل کېږي. د ډاکټري د ګولیو 1500 نومونه دې زده وي، کم هم نه 1500 نومونه دې زده وي، نسخې دې زده وي، خو چې اصول د طب نه وي ویلي. د مزاج معلومول چې لاس ونیسي او د مزاج معلوم کې، مزاج کې حرارت ته که برودت ته، منشه معلومه کې دا ته به د څه وجه نه ده. دا اصول غواړي، اصول علم غواړي، دا جزئیات نه غواړي. هغه ته که معلوم دي، ما ته مثلا 1500 قسمه ګولۍ معلومې دي، خو نه به سره شیخ ډاکټر خو نه یم، دا اصول مې نه دي ویلي، هغه مزاج نشه معلومولی. ما ته خلک طبیب وایي،
که 15,000 نومونه واخلم طبیب راته وی خو دغه لفظ چې اوس نبی علیه السلام منع کړه د دغه په خاطر چې بیا به خلک خیال د علم غیب کلی وکړي لفظ خو مطلق ذکر شو ما پیغدین چې خلک په غلط فهمۍ کې واقع نشي دغه دپاره یې منع کړه دومه خبر د دغه نه بله مسله موږ ته په لاس راغله دا کوم اشعار چې موږ ویایو روا ناروا لري که نه لري جائز اشعار ویل جائز دي نور به د شعر په باب کې بیا خبره کوو خو ناجایز اشعار ویل چې یا د ښځو صفت وي پکې یا د الکانو صفت وي پکې یا د شرابو صفت وي پکې یا د ظالمانو امیرانو مشرانو صفت وي پکې یا د دنیا صفت وي پکې چې هغه شی ناروا ده صفت هم ناروا ده نو اشعار ویل هم ناروا دي په ودو کې عام چیز ویل کېږي اشعار څنګه ویل کېږي د سپین ږیري زړه جګېږي که نه جګېږي سړي هلته شاوکوشي چې دا یوه پیغله خو مام کړی وای خو د نجونو صفتونه یي د هلکانو صفتونه یي خواهشاتو بیانونه یي پکې نو ځکه د نن وخت په یغو نه قیاس کوي اشعار حسنه یې ویلې د بدرینو مقامات کې ذکر کېده ندبت د مړي ښه حالات ذکر کول جائز ده نیاحت ناجائز ده نو اشعار هم جائز و ناجائز لري که په ودو کې لجونه اشعار جائزه وي لږ لږ دریاب وټکئ دا جائز د ډېر لرګي د بې ځایه سوپیتوب دي څوک نه کوي تېر کال یې دلته ځوان راغی د پلار او د ده سره جنګ ده په واده نو د غریب لږ لږ صحبتو کې چېرې د علماو ناسته ذاتې سوپیتوب په غالب شوی دی ورته نکاح به په جومات کې تړو هغه مستحب شیانه چې اورېدلی دي نکاح به په جومات کې وي څه خجور و میټایي به وي نه به ذاتې ورا وي نه به ښځې راځي کور ته نه به لجونه راځي کور ته نه به سړي وي نه به ورا وي نه به خوړي وي یو شی به هم نه وي نبي علیه السلام ساده واده کړی پلار ورسره مني نه ورونه ورسره مني نه ما ته دلته راغی نو ما ورته ویلې ګوره ای موږ یو استاد وو موږ سلم ویلې بیا یو طالب دماغ لږ خراب شوه داسې کې ویلې چې د ډېرې خوارۍ نه چا ورته ویلې چې د خوارۍ ډېرې کړې خو هغه غریب مریض و نو دوی ویلې طالب دکان ته ولاړ ده د دکان نه شی غواړي وایي سلیپر شته هغه ورته ویلې و طالبه شته خو دومره ټینګ نه هر شی خپل حدود لري سوپیتوب هم په خپل ځای باندې په جایز و ناجایز کې موږ غم په دغه ځای کې د خدای هم دې په حال رحم وکړي دا د علماو چې حسد ډېر وي یو د بل سره په بل کې چې مازې نقطه پیدا کو ذات جرحه خپل غټ نقصان ته په خپله به په کبیره ګناه لګیایي خپلې کبیرې ته نه ګوري د بل مکرو ته ګوري نو دا جایز ده خو خپلو شرطو باندې وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرني ابو طلحه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة يريد سورة التماثيل التي فيها الأرواح. حضرت ابو طلحه د دغه بیان ده چې دا هم بدري و مطلوب دا ځای ده ځکه د بدر مسلې ذکر کیږي اصل مطلوب دا ده نور دغه ویي دغه راوي دا بدري صحابي ویي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي ملائکه یغه کوټې ته نه ورځي چې په یغه کې سپای وي یا صورت وي دستی شارح بیان کوي چې دغه صورت نه کوم صورت مراد ده هغه تماثیل چې په یغه کې د روح شیانو د ارواح وي د اکسو مسله را روانه ده زب اجمالا دلته درته ذکر کوم لږ خبره هغه عکس وجود لري لکه د لرګي نه شی جوړ شوی د پلاستیک نه جوړ شوی د خټې نه جوړ شوی د سیمنټ نه جوړ شوی چې موږ تاسو وینو یا سپیان وینو په موټرو پسې زړیږي یا پیشیان وینو یا بیزوګیان وینو جسم لري جسم د کپړې نه جوړ شوی یو خوشاینه وراغوستي وي یا په کورو باندې بازان وینو چې په سره بازان جوړ کړي په سیمټو کې جوړ کړي
نور مرغان وینو یا کوترې او زرکان وینو د لرګیو د پلاستیکي په کورو کې موجود وي دکانو کې موجود دي په موټرو کې راځړېږي دغه مجسم اتفاقي حرام دي دغه مجسم اتفاقي حرام دي چې حرام شو کوم کوټه کې چې دا بوت موجود و د وسنو د بوت حیثیت لري ملائکه د رحمت هغه کور ته نه ورسي یو دوم قسم د کیمرې پټو ده دا موږ تاسو نه دا کیمرې دغه پټو په باب کې د اکثر علماو رایه د حرمت ته چې دا هم جسم لري اگر که په کاغذ کې ده خو مجسم ده په کلو کلو پاتې کیږي په کلو کلو پاتې کیږي او لیدل کیږي مجسم ده په کلو کلو بقا لري او لیدل لري صرف د مجبوریت په خاطر چې ضرورات او تبیح المحظورات د شناختی لپاره د پاسپورت لپاره چې په یغه ډیر دینی امور نن سبا موقوف دي عمره ته ځي چې پاسپورت نه لري نه دی بی حج ته ځي چې پاسپورت نه لري نه دی بی چې شخصي نه لري نه دی بی موږ اره روزه چې راځي او رخم خلک وتر کوي دا مخلصین ربي کریم دې ته جنت الفردوس کې اعلی مقامات ورکي په اکثر اوقاتو کې د لری لری ځایونه ټلیفون وي خلیفہ صاحب عمره ته کزا د شوکي ټوله خرچه د زکم روزه کې د عمره ته لګم د حج د داخلو وختي مرګري ټلیفون وکي چې پاسپورت راولېګا چې حج داخله درته وکم خرچي دی په غاړه اخلي خو چې موږ نشته ذاتي دغه څه ورته کړیږو یو وطن ته تلای نشو دا مو په شپېتو کالو کې خپل نه بولي خو کنکیب کې سپینګیری شو کنکی راغلی و دلته کې سپینګیری شو بس یو قانون ده نو بهر تقدیر د ضرورت په بنیاد باندې جواز ورکړی خو په شرط دی چې داسې پرې عکس وي چې حیات ممکن نه وي ګورې دا پټو تر دغه ځایه وي دا د لاندې بدن نه وي پکې په دغه ځای چې څوک پرې کې امکان د ژوندون شته دغه کې څه توسع ده چې هلته حیات نه ده ممکن د پاسپورټو دغه علماو کله څه تشدید کوي چې بغیر د ضرورت نه دغه هم ناروا ده خو په دغه کې څه توسع علما کوي چې حیات نه ده ممکن ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور پرده زړېده عکسونه وپکې جبرائیل علیه السلام نه راننوت کوټې ته بیا پیغمبر علیه السلام سره چې ملاقات راغی ولې نه وی راغلی هلته په پرده کې عکسونه وو بیا جبرائیل علیه السلام ورښیي د دغه عکسو سر تر پرې کیه بیا پروا نه لري غړی چې پرې شوه سر لرې شو میټاو شو دا نور بدن کې بقا د حیات راتلی شي ګورې ټول بدن نور موجود ده خو صرف سر نه ده موجود چې حیات نه ده ممکن جبرائیل امین ورته بیا پروا نه لري بیا د ونې حیثیت لري لکه ونه چې ولاړی دریم دغه د کیمرې نه د ویډیو چې دا نن سبا د تاسو په اصطلاح زما خو ذاتي نوم نه ده زده دا چې په دا موبایلو کې راځي یا په ټلویزیون کې راځي دغه چې بټن ووایه شته چې بټن ووایه بیا مړ شي بیا ختم شي بیا نه معلومیږي لکه په شیشه کې چې ودرېږي رنګ شته عکس شته چې شیشې نه یې خواته شي بیا نه معلومیږي اوبو ته چې مخامخ شي رنګ شته چې اوبو نه لرې شي بیا نه معلومیږي په دغه کې د علماو اختلاف ده دغه کې اختلاف ده اختلاف موجوده وخت کې تقی صاحب دغه رفیع عثماني صاحب دغه او نور ډیرو علماو فتوا د جواز ده موجوده مفتیانو حال کې رقم څوک ناجائز بولی ډیر علما جائز چې بولی هغه مشروط بولی دغه ځایتم چې د مقامي جائز ده خو په دې شرط چې په دغه ممریکاټ کې یا دغه سیډي کې چې دا ټلویزیون کې ښکارا کوي ټلویزیون کې نه په دا کمپیوټر کې نه چې وروای چې دا کمپیوټر کې چې دغه مضمون سره چې علماو بیانونه د پکې جمع کړي دي درسونه د کې جمع کړي دي د دغه سره به دوم په دغه سیډي کې د فسق د فجور شیان نه وي ورسره ناجائز به نه وي جمع په دغه ممریکاټ کې که د موبایل ممریکاټ ویم چې په دغه ممریکاټ کې بیا ناجائز نه وي ورسره
داسې نه چې هلته د ملا بیان ده په بیان پسې بیا دومه بیا سندره را روانه. لهذا ځکه موجوده فتاواوې د ټلویزیون په باب کې د نه جواز فتوا ورکوي، ځکه داسې ټلویزیون نشته چې د مفسداتو نه خالي وي. داسې ټلویزیون نشته چې د مفسداتو نه خالي وي. نجم الفتاوا لیکي چې داسې ټلویزیون کې قرائت هم ناروا ده قاریانو ته، تقریر هم ناروا ده ملایانو ته، ولې د دین اهانت کې کېږي. هلته مولوي صاحب لګیا ده ښه بیان کوي، هلته دستي مولوي صاحب بیان چې ختمیږي بیا دستي پسې بلبله راغله سرې شونډې دي او سندرې بولي. ملا او ډمې سره یو ځای کړي دي. دا د دین توهین ده. د موږ نه موږ خو نه پوهېږو. حضرت امام بخاري رحمه الله ته چا وویلې چې د تا په تاریخ کبیر باندې ملایان ډېر جرحه کوي چې د علماو غیبت یې کړی، خو حالات علماو کې ذکر دي. ده ورته ویل ما غیبت کله کړی؟ ما خو د اسلافو اقوال را نقل کړي، خو پلانکي عالم ویلی دی چې دا ما د دغه روایت ما قبلوئ، ما خو دغه عالم قول را نقل کړی. یغه دا ویلی دی چې دا مجروح ده. د جرح او د تعدیل خپل ائمه دي. یحیی ابن سعید قطان جرح په کړی ده، یحیی ابن معین جرح په کړی ده، علی ابن مدینی جرح په کړی ده. ما خود نه دی ویلی، خود یو قول مې را نقل ده. زه مفتي نه یم، د مفتیانو قول درته را نقل کوم. یو دا ویلی دی چې دا ناجایز ده. نو ممریکاټو کې چې دا جواز صورت ته لکه دا موږ چې په لګیا یو په دغه حیثیت باندې لګیا یو چې دینی مدرسه تر جوړه شي، دینی خدمت تر واخیستی شي. دا شیان دواړه اړخه لري. ام مدرسه ده ام سینما ده. که د دغه سره غلط شیان ورسره جمع کې په دغه ویډیوګانو کې په د ممریکاټ کې، نو خو بیا سینما شوه. صرف چې دغه جمع وي چې دا جواز فتوا دم په دغه صورت کې ده. نور خو اصلي بحث وروسته را روانو، خو دې دپاره چې ټول کال په شکو کې سره چلیږو چې تر څو هغه ځای ته خبره رسیږي. نو دلته مسله ده دا چې حدیث کې راغله ده چې ویلي دي چې ملایکې نه ننوځي هغه کور ته چې په هغه کې سپی وي یا تصاویر وي، تصویر د زروحو شیانو مراد ده، چې مکمل جسم وي، مقطوع نه وي، په داسې ځای کې چې هغه حیات نه وي ممکن، په هغه کې چې بیا څه توسع شته، نو هغه ته نه ورننوځي. خبر په دې کې ده چې حضرت ابو طلحه دا بدري صحابي و. دا بل حدیث مبارک څه لږ اوږده او تاسې مخکې له سین نارې مې واورېده چې بس ده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الله تعالی موږ ټولو ته خپل رضا نصیب وګرځي، الله استقامت شریعت مو نصیب وګرځي، رب کریم طرفة العین او قلم خپل نفسو ته مسپاره. الله تعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوي کوي یا د موږ نه دعا غواړي، اخلاص کې، محبت کې، خدمت کې، معاونت کې، د مدرسې سره کې، د ما سره کې، ډیر مرګري ډیر مسلمانان د لری لری ځایونه د موږ د کور ضرورت الحمدلله خدای پاک پوره کړی دي، خو دغه عوامو د مسلمانانو په نصرتو یې پوره کړی دي. دا دغه تحدیث په نعمت او د شکرانه من لم یشکر الناس لم یشکر الله، چې د بنده شکر نه کې ادا د الله نشي الله کولای. نو ډیر خلک د مسلمان معاونتونه کوي، شخصي هم کوي، د مدرسې سره هم کوي. خدای یو په ولا کوي عوض په دنیا او په آخرت کې ورته نصیب کې. رب کریم د ټولو په شر دروس حاجتونه پوره کې. الله د دنیا او د آخرت خوشاله ورته نصیب وګرځي. په خپل کورو کې الله علما پیدا کې، خادمان د دین پیدا کې، اهل الله پیدا کې. نور د ټول دنیا د مسلمانانو په حال رحم وکړي، د مسلمانانو په خپل منځ کې د اتفاق او د اتحاد او د محبت زندگی نصیب وګرځي. خدای پاک حرمین شریفین دغه حصرونه دغه بندیزونه خلاص کې، چې مسلمانان په آزاد عمره کې کې حج کې کې. خدای د ټول اسلامي ملکو حفاظت وکړي، د افغانستان په حال خصوصي رحم وکړي.
رب کریم په ټول افغانستان کې صحیح واقعي اسلامي نظام راولي. الله په نور ابتلاو کې مواقع کوي. د موږ د مشرانو نیتونه صفا وګرځي، اخلاق حسنه نصیب وګرځي، د خیانتونو وساتي. خدای پاک غیبی نصرت او حفاظت وکړي. کشران او مشران د موږ ټول په شریعت باندې مستقیم کې خدای پاک طرفه العين او عقل خپل نفسو ته مسپاري. مدرسې الله تعالی ټول ضرورت رفع کې. الحمدلله سکاله تر ټولو کلونه طالبان ډیر د خدای متعال ته په مابین د کال کې کمزوریان مراولي. الله تعالی د لنګر حساب د استادانو د تنخواو حساب او نور ضرورت الله تعالی ته د غیب د خزانونو پوره کې. خدای پاک طرفه العين او عقل خپل نفسو ته مسپاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.